د افغانستان اسلامي امارت له پاکستان څخه د کونړ سیند اوبه تړي. له پاکستاني لوري سره د افغان کډوالو پر ستونزې خبرې شوې دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. اسلامي امارت د پاکستان څخه د کونړ سیند اوبه تړي. د راپورونه ورکړل شوي دي چې د کونړ سیند د اوبو د جوړولو سروې ترسره شوې او راتلونکې اونۍ کې د اوبو بند جوړولو لپاره عملي اقدامات پیل کیږي. د کونړ سیند هغه اوبه دي چې کلونه کېږي پاکستان ته مفت روانې دي، که څه هم بار بار افغان ولس په تیر کې وغوښتل چې د کونړ سیند اوبو ته بند جوړ شي، خو پخوانی جمهوري حکومت په دې کې بریالی نشو. په دې وروستیو کې پاکستان اعلان وکړ چې غیر قانوني افغان کډوال له پاکستان څخه یوازې د یوې میاشتې په موده کې ووځي. پاکستان نه یوازې غیر قانوني افغان کډوال وځورول، بلکې قانوني افغانان یې هم ځورولي او د هغوی پانګې او بانکي حسابونه یې کنګل کړي دي. دغه کار د افغانستان سربیره په ټوله نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول او ان د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو هم په دغه کار مایوسي څرګنده کړه او له کډوالو سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د پاکستان له دغه ظالمانه پرېکړې وروسته یو شمېر افغانانو پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړ چې له پاکستان څخه نور د کونړ سیند اوبه وتړي. د دوی په وینا چې هم به افغانانو ته ګټه ورسوي او هم به ګاونډیانو ته یو ښه غږ ماتونکی ځواب وي. اوس تازه داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې د کونړ سیند د اوبو د جوړولو سروې ترسره شوې او راتلونکې اونۍ کې د اوبو بند جوړولو لپاره پرې عملي اقدامات پیل کیږي. په یو بل لنډ خبر کې اورئ چې له پاکستاني لوري سره د افغان کډوالو پر ستونزې خبرې شوې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چرسنبالي د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلې دي. په دې کتنه کې د افغان کډوالو د شړلو پر اړوند ستونزو، په ځانګړې توګه د کډوالو د اموالو او له بانکي حسابونو څخه د پیسو لیک، په تورخم او چمن کې د زرګونه کډوالو بند پاتې کېده، د پاکستانیو پولیسو او عسکرو لخوا د ښځو او ماشومانو په ګډون د ستنېدونکو افغان کډوالو او اسناد لرونکو افغانانو ځورونې باندې خبرې شوې دي. د سرچینې د څرګندونو له مخې پاکستان کورنیو چارو وزارت چرسنبالي سرفراز بګټي د راپورته شویو ستونزو د ژر تر ژره حل پر تړاو ژمنې کړې دي.